د کنډیشنل فارمټینګ څلورمه ویډیو چې د یونیک ویلیوز یا ځانګړي یا بې جوړې قیمتونو په اړه ځانګړې شوې ده تاسو ته. یونیک ویلیوز هغه قیمتونه چې ځانګړي وي او تکراري نه وي راغلي، او د جوړې قیمتونو برعکس دي. یعنې ځانګړي قیمتونه د ډیټا په ښه تحلیل کې، په ښه ارزیابۍ کې، په ښه تصمیم نیونه کې، د راپور په ښه ښودلو کې او د ډیټا په کیفیت کې خورا مهم رول لري دوستانو. دا د یونیک ویلیوز تعریف او استعمال دی. راځئ همدغه یونیک ویلیوز په ډیټا سیټ کې یا په ایکسل فایل کې څه رقمي پیدا کوو او څه رقمي هغه فلټر کوو د ډوپلیکیټ ویلیوز په نسبت باندې. دوستانو دا زما ټیبل یا جدول دی. زه غواړم په دې کې هم یونیک ویلیوز یعنې بې جوړې قیمتونه یا ځانګړي قیمتونه او هم جوړې قیمتونه پیدا کړم. نو راځم لومړی همدغه کالم، هر کالم چې تاسو په کار دي تاسو هغه کولی شئ هغه کلیک کړئ. نو زما د نیم کالم په کار دی، په دې کې زه راځم کنډیشنل فارمټینګ ته، هایلایټ سیل رولز، بیا ډوپلیکیټ ویلیوز آپشن ته راځم. په دې کې زه یونیک باندې کلیک کوم او دا یونیک په کوم رنګ باندې زه په نښه کوم. ځینې دا کوم قیمتونه چې هغه خاص یا ځانګړي دي یا بې جوړې دي نو هغه زه په سور رنګ باندې په نښه کوم چې بیکګراونډ یې سور وي. نو کلیک اوکې. دا کوم قیمتونه چې دي دوستانو دا ټول دا خاص قیمتونه دي، لکه عبدالجبار، شیرین جان، فاطمه علي، عایشه خان، شیرین، خالد، احمد خان، زمره، اسرا، معراج، دا چې دي دا یونیک ویلیوز خاص قیمتونه دي دوستانو. اوس زه راځم غواړم چې په همدې کې ډوپلیکیټ ویلیو یا جوړې قیمتونه هم په نښه کړم. راځم ډوپلیکیټ ته. ډوپلیکیټ زه په زیړ رنګ باندې په نښه کوم. او دا شو هغه ډوپلیکیټ قیمتونه دوستانو، او دا ځانګړي قیمتونه او دا هم جوړې قیمتونه. اوس غواړم د دې څخه موږ تاسو په تیر ویډیو کې وویل چې څنګه جوړې قیمتونه ډیلیټولی یا له منځه وړلی شو. د هغې طریقه خو انشاءالله ستاسو به زده وي. دا خاص قیمتونه پیدا کول او فلټر کول دوستانو. تاسو کولی شئ دلته فلټر ته لاړ شئ، فلټر بای کلر، هماغه کوم رنګ باندې چې دا په نښه شوی وي یا هایلایټ شوي هماغه انتخاب کړئ. هماغه ځانګړي قیمتونه تاسو دوستانو راښکاره کیږي. دا یونیک ویلیوز یا خاص قیمتونه. السلام علیکم ورحمة الله.